ګنده پرېښي چې یې دسکلي ماسخوتن ډوډۍ دې خپلې روغې دي ګنده پرېښي او چې ته سار راځې د ډیوټۍ نه سبا راځې سار لاړ شې واپس راځې هغه لوښي د ته شیشه صفا په کور کې پرتي مړه دا غیرت دی دا ښځه ته وحید ټکی دا ښځه ته پلار کره نه پرېږدې دې ښځې سره هم ته ظلم کې او جامې دې وویستې ماسخوتن او سارې درته استري کړې پاکې جامې ښودې دي او هغه چې بیا راځې نو هغه یې د لخمه دیدار په صابون ووینځلې او صفا یې کړو بیا درته استري کړو تیاره جوړې درته کېښاده او کم پوستکي چې د کیلو په ځمکه غورځولې دي او ځای دې څښا کړی دی چې ته وودې او واپس راځې هغه یې درته غونډ جارو کړی صفا کړی او چې ته راشې ستړې ستومانه نو یخې اوبې درته په میز د پاسه ایښودي او چې ته وایې زما سر خوږېږي نو لاس راوالي په سر دله زورونه کوي دا نه وایي چې ما خو نن ټوله جامې اینځلي دي لاس مې خوږېږي دا نه وایي چې ما خو ټوله نن بنګلی پرې کړي دي او ما خو غوښه پرې کړې ده یو ورځ خو ته د کور کار وکړه چې پته راته ولګي دا نه وایي چې زه خو ستړی یم نه زما سر خوږېږي هله سمله په لاس هم دله زور وکړي په خپو هم دله زور وکړي دا دله مور هم کوي مور بچې بیمارې سر دې خوږېږي هغه مور راشي او سر ته دې کېږدي بوډۍ مور سر دله زور وکړي زور ځان ته یېري یېر غریبه ناجوړه انسان د مور نه یېري ځان ته یېر او تا ته کېناسته بچې سینګې او ته ورته یې مورې ته سینګې وایي چې ته ښې زه ښې یم هغه مور هم مونږ کوتک راوالو په سر یې وو هغه مور ته مونږ سپی وایو سپی هغه مور چې ته بار وځې او هغه تا ته لپې لپې دواګانې کوي هغې ته مونږ د سپی په نظر ګورو د سپی په نظر ښځه راولې د هغې د ډوډۍ غریبې ځای ني بیا تا سره د هغې د خور ځای تا سره ني د هغې د رور ځای تا سره ني مسول ته ولې دونه ظلمونه مونږ کوو مونږ خدای له به نه ځو دا زنانو سره ولې دونه ظلمونه مونږ کوو دا لوښي دله څوک اینځي دا سر ته یې څوک ناست دی ښځه ناست دی مور ناست دی خور ناست دی چې ګوري اور پسې شاته خور شاته ګوري اور اور مې بوډا شو اور خو مې ملا ټیټه شوه موږ څه وایو مونږ سپي نظر ورته نه کوو خور مونږ په کال کې یو شکری چوري والا ساتلي هغه وله وړو دا زموږ د خویندو حال دی خور ته مونږ د خور په نظر ونه کتل مور ته مونږ د مور په نظر ونه کتل لور ته مونږ د لور په نظر ونه کتل دا کم خوا دا مسلماني لاړه دا د پیغمبر علیه السلام سنت کم خوا لاړل دا د رسول الله مبارک طریقې کم خوا لاړل موږ د پیغمبر په نقش قدم روایو دا د پیغمبر نقش قدم دی هغه بیبیانو سره داسې کړي دي دا د صحابو نقش قدم دی صحابو د خپل لونو سره خویندو سره میندو سره دا کړي دي چې دا مونږ کوو زه مسلمان یم دا حال دی زموږ د ښځو د کراچۍ کې سیالکوټ کې او ځای په ځای آی دن اخبار کې راځي روزانه اخباراتو کې دا راځي نن ډاکوان ورغلل او ښځه یې رونیوه بچو مخ کې ولې عزت تار تار خپله خور نه یې خپله لور نه یې مسلمان پیغمبر دا ویلی دی صحابو دا ویلی دی دا ته چې څه کوې قبر مونږ نه پېژنو چې مونږ قبر له روان یو اخرت مونږ بلکل هېر دی د خبر عذاب ته زموږ نظر نشته د قیامت ورځې ته زموږ نظر نشته د دنیا ژوند دی او دولت او دولت او دولت او مز د دنیا مزې چرچې زما وروڼو خبره مې دې پورې کوله چې خویندو احترام کوئ تپوسې کوئ تورسري دي کور کې ناستې دي غریبانان نشي کولی مزدوري رور له پکار دي د خویندو تپوس کوئ ورځئ شی وله وړئ لږ شي باندې خوشحالېږي مړی سموڼا سې ورځه د خور تپوس کوه خوشحاله به شي مور سره لږ سات کښېنه که جمدی وي وکړئ قبر لده مور لوی نعمت خبر نه
لړو په سر حمله سګدا ترور دې د خیال ساته ظلم نه کوي چرته تا درندگی د درندگان پورې دل اړه مې درد کو چې دام نه چالور به هر څوک چې مسلمان وطن کې سفر هو گئی ولې دا دونه ظلم په خلکو شروع کړی د خدو سره بهر کې زمارونو نبی کریم صلی الله علیه وسلم کو فرمایل چې کلمه دی وې الله باندې خوشاله کی زمونږ رور بشم بالکل ما نه خو بینځي مونږ به را ترغاړه بازو ځانته دین کې بیا نشته لا فضل عربي على عجمي ولا لابيض على اسود الا بالتقوى د سپین فطور د عربي په عجمي فرق چره په تقوا دي پرهیزګاري باندې نور دا فرق نشته دا تور د سپین دی دا مالدار او دا غریب دی زمارونو وی داسې به وشي وی هو من هغه شپونکي کلمه شهادت وی او خدای مسلمان شو چې مسلمان شو رسول الله مبارک ته وی اوس بس کوم زسو دیتا امانت وی دیتا پیغمبر وی په بچي لاړ شو دا ګډه چيله چې د چاري دا وی تاواله کا نو بیا راځه اها اس عقل سوي دلته عقل وی چې دا خو دشمن ګډه چيله دی غنیمت ته پګوتراله که حمله پدې قلاو شو هم دا ګډه چيله بني سو غنیمت پي او لاس تراغه واپس یو سره او کم وخت دی صحابت دومره غریبانان اوږي دي دومره چې دا يهوديانو نه خره راونی ول خره حلال کړل خره دا کورنی خره او په کټمو کې غوښه باندې کړې نو حضور پاک ته چوي چې صحابه کو خره حلال کړل او هغه په کټو کې باندې کړې وی الوازو کې مردار دي هغه ته پته نه غریبانان وته دغه وخت کورنی خره دغه غوښه خړل حرام شو مردار دي یو صحابي وی یو د او وازګي یو دغه چاره وښتله تیلې وی ما ور ټوپ کړې وګیو ما حالانکه بدبو یو بوې کاو چې شاته مې قتل حضور پاک مبارک ولګه حیا نه وګي دي غریبانا اس درک نه لګي هم دغه ګډ چيله سبا غنیمت کې را حاصلې لیکن دیش بن کې دوی بچي دا یو سا ال شابه دا خپل کسانو ته واپس کنو بیا راشه ولې زکاوی تعالی دا ګډ چيله درکړي ته مزدوري یو معاهده د وسرستا پتا ذمہ داری د چې دا باغی له واپس بوزي امانت کې خیانت باندې کې بچي شابه دا واپس یو سنو بیا راشه او بکی څوک داسې نن سواره دشمن مال سره او بیا هغه دشمن سره چې حمله دې کړې ده محاصره دې کړې ده قسم په خدای د رسول الله مبارک امین امین امانتګر او صحابه ته دا چل کول هغه ګډه چيله واپس بوت صحابه کش نه کوي صاحب دا خو غنیمت ته کړه دشمن مال دې محاصره کړې ده نه دا د دې بچي ذمہ داری د دې کښبون کې ده هغه ور کړې دي دا واپس بوزي چې خیانت را نشي دنیا کې او مثال پرې دم ګډ چيله واپس را چراغ رسول الله مبارک دوی بس کو د حج وخم نه چې حج لري او څوک دغه وخت لا حج فرض هم د مانځه وخم نه چې منځ وکم د روزې میاشتم نه چې روزي ونی سم غریب دې مزکات هم په فرض نه لري بس اوس کده خو خي نو تور بلاس کې والے jihad به وکي وي خچ jihad او کوم مرشم سبکیږي خلا غریب نه خبر کنه کوئی چې مرشي الله و د جنت الفردوس نو رسي هغه جنت چې د الله د عرش د سوري لاندې دی او چې مرشي وې د خو تک تورې ما وې تک تورې خو کمل شیطان برانا خيږي تا ته د جنت حوري هر کلی او مرحبا وې دا دي تور راکا تورې ورکلار او جنگي د اتفاق ته ګوره شهید شو چې شهید صحابه ټول پر اغوند دي ودا څوک دی دا خو څوک ناشنا دي مونږ خو نه پیژنو نور خو ته پته و چې پلان کې دې زر اوچت کشه هغه لمبي او هغه د خیر په شهید لمبول خو نشته خې دفن کوي خدا خو ناشنا دي رسول الله مبارک دا هجوم بلا سره ودا صاحب یو لک شهید شوی دی څوک نه پیژني په تیر کې لګېدل او کدا څنګه دي هغه ته خلک راغون دي نبی عليه السلام مبارک ورغي چې وې کتل ودا ز پیژنم تاسو نه پیژنې خدا بچي ز پیژن هغه بچي دي
چې د نه لمونځ وکړو نه روژه ونیوله نه زکات ورکو نه حج وکړو نه نیک عمل وکړو خدای جنت الفردوس ته ورسوي دې ما ته دې وخت کې په جنت الفردوس کې ښکاري دا بچې او دا بچې دې وخت کې ما ته د حور العین سره خشته حور سره ښکاري او دا بچې دې وخت کې ما ته لکه د سپومې خشته ښکلې رڼا ښکاري او دا بچې ما ته ډېر خوشحاله ښکاري لیکن امانت واپس ورسوي مکه مکرمه چې کله فتح شوه مکه مکرمه غیره خبره اوږده ده اوس دا به درته بله جمعه کې ووایم خو زما وروڼو په موږ ستاسو دا غټه ذمهداري ده غټه د مانځه چې موږ په صحیح طریقه وکړو ویم کو غلط یې ونه په موږ دا زکات ذمهداري ده چې موږ زکات د هغه طریقې سره ورکړو چې کوم موږ ته رسول الله مبارک ویلی او موږ پکې ریا ونه کړو موږ صدقه او خیرات په هغه طریقه ورکړو چې موږ ته پیغمبر مبارک ښولی دی او موږ په هغې کې ریا م نه کړو او سبا دا م نه وایو زکات مې در نه کړ خیر ښېګړه سره کوم او زما لغم خادی له اوس نه راځي نه لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى احسانونه به نه کوي او نه چاته ضرر رسوي صدقه به په دې نه بربادوي او روجې نیسو یو ذمهداري د په هغه طریقه چې حضور پاک ښولی حج هم یو ذمهداري د په هغه طریقه امانت ذمهداري ته وایي چې الله ویلي په هغه طریقه او ایرونو د ښځې پته یو ذمهداري ده هغې سره به هغه ژوند تېری چې څنګه الله او رسول تېر کړ څنګه رسول الله مبارک تېر کړی د بچو هم تا باندې یو ذمهداري ده هغسې ژوند به تېری چې کوم موږ د پیغمبر مبارک ښولی دی په بچو د پلار او د مور ذمهداري ده هغسې ژوند به تېری چې څنګه موږ د پیغمبر مبارک ښودلی او په افسر هم یو ذمهداري ده چې د خپل ماتح سره به داسې ژوند تېری لکه د بچو سره چې ژوند تېری او د کلاس فور او د بابو هم دا ذمهداري ده چې د خپل افسر سره به داسې ژوند تېری لکه د پلار او د تره سره چې څنګه ژوند تېری او د سرکاري افسر ډیوټۍ والا باندې دا ذمهداري ده چې وخت به پوره تېری ټګي به نه کوې په ډیوټۍ کې ټګي به نه کوې او د خزانې کې به کرپشن نه کوې کرپشن پتا ذمهداري ده خیانت به نه کوې خزانې سره ده ملک نه به کوې دا ذمهداري ده پتا دا ذمهداري ده چې ستا ملک دی دې ملک سره به هم ټګي نه کوې دوکه به نه کوې دا ټول ذمهدارۍ دي که پتا دام ذمهداري ده چې زه دله پیسې درکړمه چې ماله روجې راکړه نو ګډې والا به نه راکې صفا روجه به راکې مساله راکړه نو ګډې والا به نه راکې صفا به راکې غوښه راکړه نو صفا به راکې ګن به راله نه راکې پیسې زیاتې والا دی خو زیاتې کېږي زیاتې به درکړم خو ښه شی راکړه ټماټرو والا هم ټماټر اخلي نو دا ذمهداري ده پتا چې ښه شی به ورکې دا نه چې هغه پیسې رالي د جیب نه تا ټول د لاندې نه هغه څښا چقل راغېستې هغه دې پکې ورته اچولي دا خو امانت دا خیانت دا ټول خیانت کې راځي ټوله ورځ خفه کېږو به نه نیکان هم شته صالحان هم پکې شته خو بعضې کسان بعضې دکانداران د 1 نمبر په دی 2 نمبر شی خرڅوي قسم په خدای خیانت د یو پاک سی په ځای ګډه خرڅوي ګډون شی قسم په خدای خیانت دی او حرامه ده ته چې کوم شی غواړې هغه نه درکوي د هغې په ځای بل شی درکوي ته یې ماله جاپاني راکتله چین والا درکوي ته یې ماله اول نمبر راکتله 2 نمبر شی درکوي قسم په خدای چې دا خیانت دی او ټګي ده پنځه لشته ګیره ده او سترګو کې د رانجم خړې راچولې دي او ګیره له ښه د زیتون تیل ورکړی چمک دې موله ورکړی دی او باډې دې موالې دي او دا چلونه کې کال کې عمره او حج هم نه قضا کې قسم په خدای چې حرام خوري قسم مې راته وکړه کوه حجونه عمرې کړه ګیره د نامه نه هم لاندې کا پټکې م ورسره ووه ښه رانجم واچوه ګیرې له ښه چمک ورکه دا بعضې دي ګورې داسې دا شکل یې خدای له نه جوړ کړی دې دپاره یې جوړ کړی چې سړی تیر باسي ته ورشې وایي د ده خو په لمن مونځ کېږي دې ګیرې ته وګوره سمه رڼا کوي دې مخ ته وګوره سمه رڼا کوي دې تندي ته وګوره سم سجدې پې داغونه جوړ کړي دي او دې رانجو ته وګوره داسې نه دي ګران شوي دا ټول دې پورې کوي او دې شکل ته وګوره بډو ته وګوره بانګ سره جومات ته لاړ او میانس کې ورته وایي کاکاجي تمارو چې پکار دی خو چې ګډه پکې نه نو ټول دل هغه 2 نمبر شی دی 2 نمبر
ګن درته ټول در واچوي هغه دوکې والا شی دله درکړي په دې قسم دی چې دا حرام 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 او رسول الله مبارک فرمایي وی هغه غوښه چې د حرامو نه زرغونې د جنت خوشبو پې حرامه ده هله به دي چې په دوزخ کې وسوځي فالنار اولا بها ورته په مولام ذمه داري ده د عوامو سره به ته خپل اخلاص کې دین به ورته بیانوي دا معنی کوي چې که زه دا خبره کوم د ما مختلف به خفه شي او ما په طریقه په نرمۍ بیان کړه ما به د امامتی نه وباسي رزق په امامتی کې نه دی خدای به درکوي په مدرس هم ذمه داري ده د مدرسې په مدرس چې دی به هم درس کې ټګي به نه کوي دوکه به نه کوي صحیح طریقې سره به درس کوي او کتاب به ګوري پاچا یو خپله ذمه داري هلته مې نمبوان اخېستل په پېښور کې ګاډي والا ته مې ګاډي ودروه او ښه لوی ګیری وه ښایسته و مزېدار ما وی که خیر انشاءالله سړی مې مونځ ته و دی به ښه شی راغلی دومره دومره غټ غټ ټیمبوان مې په څو دي کیلو په څو دي وي په دې مې ښه دا سر والا نیمبوان به راکوې ریټ مې سره ونه کوي چې ریټ زما د خوښې مال ستا د خوښې دونه هوښیار ریټ زما د خوښې مال ستا د خوښې مې ټیک شوه مې بس چا به وتله چې مې اوس تلې ورړمه کړه لاندې هغه سوبیرو په شان شنې رنډې ته تله ورړمه کړه ای کاکا دا بره وی دا به په چا خرڅومه مې اوس غریب سړی مولیم نه جنګ نه شم کولی نه ستغه ویلی شم ګنې زه به راته لنډ جواب در کوم چې په هغه مور دې خرڅ کړه په چا خرڅوي ما خو تا ته خبره خلاصه کړه که نه تا په خپله وایي چې ریټ ستا ما د خوښې او مال ستا د خوښې دا په چا خرڅوم رسول الله مبارک یو ځل راغی او غنمو کې لاس ومنډه لاندې لامدو سړی ته دا ویلې وی باران پې شوی دی باران په بره کېږي که په لاندې کېږي لامده بره کېږي چې خلکو ته پته ولګي موږ څه چل کوو موږ دغه لامده هغه ګن لاندې کړو هغه پې د پاسه کړو چې ګاګ پې دوکه کړو او ګاګ پې ووو او د شپې چې کور ته لاړ شو نو بیا څه چل کوو بیا موږ ښه ورېږه ډوډۍ وخوره نه ورېږه مونځ کومه تا خو لیټ شو که نه مونځ یاره یو څو رکاته نفل مې هم کوله او منځ کې د ټول ګن په خلکو خرڅ کړی دی ټول ارامه دی راوړی حرام به نه کوې حلال به کوې په دوکاندار دا امانت دی ذمه داري ده چې کوم شی ګاګ ته نه اخلي همغه شی ورکې غلط به نه ورکې لږه ګټه قسم په خدای که په پیسه کې پیسه د انسان د راحت ذریعه ده ګورې راحت نه دی دولت د انسان د راحت او د سکون ذریعه ده راحت او سکون د چا په لاس کې دی یو ملګري خبره کوله وه خبره نه اوږده شوه وی روانو عمرې له زما یو ملګري وی ډېر زیات مالدار و نو ما هغه ته وی چې هلکه چې ته چې لاړ شو نو چې ته ځان له چې د نږدې دیوال او عمرې دپاره ځو چې ځای نږدې وي چې مکې ته حرم ته تلل راتلل هم راته اسان وی ما ته وی مړه خو چې پیسه یې هر څه میلاوېږي ولې سوچونه کوي وی ما ورته بیا وی چې مړه دا چل وکړو دا یاره مړه چې پیسه را سره څه غمونه کې چې پیسه یې په غرونو کې لارې وباسي مالدار سره ډېر څه د سره څه کې هر شي کې پیسه یې پیسه یې پیسه یې پیسه یې پیسه یې وی خیر لاړو هلته خو بیا ځانځاني وي وی د بیت الله په دې پوړی ناست دی او سر یې داسې لاس کې نیولی دی او دا چل کوي مې چې هلکه څنګه چل دی ولې وی پېشمنۍ مې نن نه دی کړی ولې دې پېشمنۍ نه دی کړی وی سر مې خوږېږي نن پېشمنۍ پاتې دی ولې دې نه دی کړی یاره وی را پاڅېدم هغه هوټل ته ورغلم بلاره شو پکې نو هغه سړي له ورغلم وی لینډ کې ودرېږم وی لینډ کې ودرېدم وی چې زما نمبر راته بانګې ووایي مې تا خو وی چې پیسه هر څه کوي که پیسه هر څه کوي نن د پېشمنۍ ولې ونه کوي چې پیسه هر څه کوي پیسه به د سره او ډاکټر به راته وایي چې دی بابا علاج نه کېږي دا کور ته بوځه ځکه نو په پیسې ته جوړ بس پیسه به د سړی دوی به دې بوځي شفا ته هغه خان ته غټو غټو اسپتالونو ته وبوځي او ډاکټر به وایي 80 لکه روپۍ راوړه دا داخله کې دې نه بغیر نه کېږي 80 لکه به داخله کې بیا به ډاکټر وایي یاره بس موږ خپل کار وکړو ستا بس دوا ورته کوه ځکه نو په پیسې ته بچ کړه په پیسې ته جوړولی شي پیسہ د انسان د راحت د سکون ذریعہ ده راحت او سکون په چا کې دی لکه الله هغه سره ځکه خو الله یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله خدای سره به ټګي نه کوئ د خدای چې کومه ذمہ داري ده به پوره کوئ والرسول رسول سره به ټګي نه کوئ چې کومه ذمہ داري ده هغه پوره کوئ وتخونوا اماناتکم او هغه څوک ویلا پکې واپس کا چې خپل امانتونو تخونوا خپل امانتونو کې به ټګي به نه کوئ
او بیا وروسته ورپسې څه وایي بیا وایي انما اموالکم واولادکم فتنه تاسو دا د مال او د بچو دپاره ټګۍ کوئ او ذمهدارۍ نه پوره کوئ دا خو ازمایش دی ګورم خدای پاک الله چې سره دی هغه انسان لپاره بهتر نو انشاءالله هر انسان په دې پوه دی امانت څه ته وایي ذمهداري هر انسان په دې پوه دی چې په ما د خدای څه ذمهداري ده په ما د رسول څه ذمهداري ده او په ما د بنده څه ذمهداري ده په ما د ښځې لور خور ګاونډي او د ما د زمیندار او د همسایه او په زمیندار د نیک څه ذمهداري ده هغه پوره کوي دې ته امانت وایي پوه شوې پې او چې هغه ذمهداري دې پوره نه کړه هغې ته خیانت وایي نو خدای دې د خیانت نه وساتي او الله دې امانت پوره کړي